لړې د ژوند او زندګۍ هغه مسیح طالبان لړې د ژوند او زندګۍ هغه مسیح طالبان. د شیخ رحیم الله په جنازه کې داسې څه وشول چې ټول خلک یې په ژړا کړل. په جلال آباد کې د شیخ رحیم الله حقاني د جنازې مراسم ترسره شول. دا چې خلکو یې په اړه څه وویل او جنازې ته راغلو خلکو ولې په چغو چغو وژړل، دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شریکوم. ویډیو تر پای وګورئ او پښتون ټایم چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د مهمو څیرو نه شیخ رحیم الله حقاني او د هغه ورور جنازې چې پرون په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوي، نن یې جسد په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر طالب مشرانو او د شیخ رحیم الله حقاني شاګردانو چې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و، ویل چې شیخ رحیم الله پر دین او هیواد مین عالم و او د ډیر شمیر طالبانو استاد هم پاتې شوی. دوی ویل چې د شیخ رحیم الله حقاني غچ په هرومرو له خوارجو او ترهګرو واخلي. د حقاني جنازې ته د ده راغلو شاګردانو هم په چغو چغو وژړل او ویل چې شیخ رحیم الله حقاني موږ ته د معنوي پلار حیثیت درلود او بیا به موږ داسې عالم او استاد پیدا نه کړو. د د شاګردانو په دغه وینا سره جنازې ته راغلو خلکو ټولو زړه راډک شو او په چغو چغو یې وژړل. د عامو وګړو په وینا شیخ رحیم الله حقاني یو له هغه عالمانو څخه و چې د نجونو د عصري زده کړو غټ ملاتړی و او تل یې د امارت له مشرانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوله. شیخ رحیم الله حقاني چې د طالبانو یو مخکښ غړی او د حقاني ډلې یو له اغیزمنو کسانو څخه و چې تېره ورځ په کابل کې په خپله مدرسه کې د یو ځانمرګ برید په ترڅ کې ژوند له لاسه ورکړ. په همدغه برید کې د هغه ورور هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. د طالبانو د موقت حکومت ویان بلال کریمي تېره ورځ اعلان وکړ چې رحیم الله حقاني تېره ورځ په یو ځانمرګ برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. افغان رسنیو بیا ویلي دي چې حقاني په پلازمینه کابل کې د حقاني ډلې اړوند په یو مدرسه کې د تدریس پر مهال د ځانمرګ برید په نتیجه کې وژل شوی دی. په شیخ رحیم الله حقاني د برید مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه واخیست. د داعش ترهګرې ډلې په خپلو رسنیو اعلان کړی دی چې په پلازمینه کابل کې د شیخ رحیم الله حقاني په وړاندې ځانمرګ برید دوی کړی دی. د شیخ رحیم الله حقاني او د هغه د ورور جنازې نن په جلال آباد کې د یو زیات شمېر مشرانو او په زرګونو تنو په ګډون د جنازې د مراسمو وروسته خاورو ته وسپارل شو. دوستانو، تاسو د شیخ رحیم الله حقاني په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.